بګ وستر لوی غټ او جګ ته ویل کیږي. بګ د ترشتن یا رب النوع معنا لري چې ډېرګړي یې بګان دي او ښځینه بڼه یې بګه ده چې ډېرګړي یې بګاني او بګووي ده. پخوا به یې د پاچاهانو زامنو ته بګپور وایي چې معربه بڼه یې بغپور ده چې وروسته بغپور په فغفور اړول سوی دی چې په لومړنیو اسلامي پیړیو کښې په شاپور اړول سوی دی چې د پور څخه په پارسي کښې پسر جوړ سوی دی او په سنسکریت کښې پوترا یا پوتر ځینې جوړ سوی دی او دغه خورا لرغونې ریشه تر اوسه پورې په پښتو تربور یعنی د تره زوی یا د پلار د اکا زوی او په بوره یعنی هغه مور چې زوی یې د لاسه ورکړی وي پاته ده. د بګ څخه په انګریزي کښې بیګ جوړ سوی دی او بوږي هغې بلا ته ویل کیږي چې خیالي څېره یې خورا غټه او بیرونکې وي. بګواس ته هم په انګریزي کښې بوګس وایي چې بګي خبرې غټې خبرې چې د درواغو او دروغو څخه ډکې وي. بګۍ هغه سپرونې وه چې پاچا به تک پکښې سپور و. د بګوان لومړنۍ برخه هم همدغه بګ دی چې هندیان یې خدای ګڼي. په پښتو کښې دا زوړ آریایي نوم تر دې وروستیو مهالونو پورې ډېر عام و چې د لوی احمدشاه بابا د اشرف الوزرا شاه ولي خان نوم هم بګی خان و. بګی خان د پانی پت اتل و او د لوی احمدشاه بابا د زوی شازي سلیمان خسر هم و چې تیمورشاه په بکوا کښې وواژه. په کندهار کښې تر اوسه پورې پایلوچان یعنی عیاران او ډېر غښتلي خلک وایي چې زیاته بګستره چې دغه بګستره یا دغه بګسترې لومړۍ برخه بګ او دوهمه برخه ستر دی چې د خدای لویه معنا لري. بګ په بګرام کښې هم شته چې د لرغوني کابل یو نامتو ښار او د کاپیسا پلازمینه وه چې د دې بګرام لومړۍ برخه بګ ده او دوهمه برخه یې رام ده چې د ځای او کلي معنا لري. او د رام نوم یا خپل رام په دلارام او پسیرام او داسې نور کښې ته اوس هم خوندي دی. بګ په بګلنګ کښې چې د اورتون معنا لري چې خدای ته اور پکښې بل کېدی چې اوسنی نوم د بګلنګ بغلان دی او د انګ ریشه تر اوسه پورې په انګار کښې شته او د توند اور معنا لري. د بغداد اصلي نوم هم بغداد و چې په اسلامي زمانه کښې عربو بغداد په بغداد واړاوه ځکه چې عربو په خپله الفبې کښې د ګاپ توری نه درلود. د ګاپ
اړولې بڼه غین دي لکه په بغران د هلمند یو ښار. بغستان هغه غر دی چې ډبرلیک یې د لوی داریوش د مهال دی چې د پارتیانو د پښتو او پښتونولۍ نښې په 3 بیتونو پکښې جوتې دي او دا د پښتو لومړنۍ ریشه یا شعر بلل سوی دی. دا 3 بیتونه یا 3 ټکونه چې په پښتو کښې موږ ټک ورته وایو بیت ته، په دې 3 ټکونو کښې دوی وایي نه اړیکه آهم، نه دروجنه آهم او نه زورکره آهم. او په بغني کښې هم شته چې د غور او زمینداور ترمنځ یو لرغونې سیمه ده چې د پښتو د لومړني بوللي د ویونکي شیخ اسد سوري ټاټوبی و. په بغنین کښې هم شته چې بست ته نږدې یوه نږدې سیمه ده. دا د ژبپوهنې او وییپوهنې پرله پورې لړۍ او ډېره مننه.